السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه مونږ فیسبوک کې ټیګز ختمولی شو. لکه مونږ سره خلک غلط تصویران یا دغه ټیګ کوي، نو مونږ دا ټیګز څنګه بندولی شو په اسانۍ سره. لکه که مونږ خپل پروفیل له راشو نو مونږ آی ډي ډېر وخت له بنده وي، نو خلک مونږ سره ټیګز کوي، ډېر غلط چیزونه یا نور تصویران داسې خراب ورکوي. نو مونږ هغه ټیګز څنګه لګولی شو چې مونږ سره دلته څوک تصویران نه شیر کوي، لکه ټیګ کوي یې نه. لکه که وګورو دا وګوره د خپل تصویر زما ټایم لاین کې ورکړی، نو دا مونږ څنګه بندولی شو، سټاپ کولی شو. را به شو ډېر اسانۍ سره بندېږي. را به شو دلته اکاونټ سیټینګ چې کوم دی دغه به کلیک کو، دا آپشن دا چې هم کلیک کو نو دلته به ټایم لاین اینډ ټیګینګ دا به کلیک کو. دا چې هم کلیک کو لږ صبر به وکړو، لږ نیټ سلو دی، دې وجې نه دا ځای زر نه راوړي. دا چې کله راواخوتو نو چې مونږ وګورو اولنی لیکلی دی ټایم لاین. هو کین پوسټ آن یور ټایم لاین. ستاسو په ټایم لاین کې څوک دغه کولی شي، لکه ټیګ کولی شي. نو تاسو دلته اوس فرینډس کلیک دی د مای کې، نو چې انلی می کلیک کوئ نو بیا به ستاسو ټایم لاین کې څوک هم ټیګ نشي کولی. او بل لیک ښکته هو کین سی وټ ادر پوسټ آن یور ټایم لاین. لکه تاسو سره څوک ټیګ وکړي هغه څوک ستاسو کسان یې ګتلی شي. نو که تاسو ایوری ون کلیک کو، لکه ستاسو ټیګ چې تا د سره کړي هغه به هر څوک ګتلی شي. که فرینډ ټو فرینډ هم کلیک کو نو بیا به صرف تاسو سره کوم ملګري دي هغه به یې ګتلی شي فرینډ لیست کې چې درسره وي. او دا ښکته هم دا دی که انلی می هم کلیک کو نو لکه ستاسو سره چې کوم ټیګینګ شوي هغه به څوک نشي ګتلی. نو دا به هم انلی می کوي، بس ټیګینګ به بند شي، تاسو سره به څوک ټیګینګ نشي.